دا هغه موټر دی چې څه موده وړاندې د اماراتي مسؤلینو له لوري اخیستل شوی و. وروسته له هغې چې مسؤلینو د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اورېدلو څانګې ته خپل شکایت ثبت کړ، د دې وزارت د مسؤلینو د هڅو په نتیجه کې بیرته یاد موټر خپل څښتن ته وسپارل شو. په دې تړاو د امر بالمعروف وزارت اړوند د شکایتونو اورېدلو ریاست د شکایتونو د تحلیل او پلټنې رئیس مولوي عبدالحمید حماد وویل دغه ملګري محمد داود د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ته شکایت کړی و چې د فتحې څخه وروسته د موټر په میدان کې ولاړ و. یو شرکت ته یې په قرارداد ورکړی و چې کله مجاهدین کامیاب سول او میدان ته داخل سول، هغه د میدان ټول موټران دوی په خپل ولکه کې واخیستل. نو دا ګمان کېدی چې دغه ټول موټران به دولتي، خو کله بیا دغه محمد داود امر بالمعروف شکایتونو اورېدلو وزارت ته عریضه وکړه، شکایت یې وکړي چې دا موټر زما شخصي دی او خپل اسناد یې وړاندې کړل. د هغوی د اسنادو په اساس باندې موږ د مجاهدینو څخه دغه موټر راوستی، دلته مو په وزارت کې قید کړي او د نوموړي څخه مو اسناد وغوښتل. د اسنادو په اړه باندې مو هغه ټول قانوني مراحل طی کړل. د ترافیکو ریاست څخه مو استعلام وکړي، د ګمرکازو څخه مو استعلام وکړي او داسې نور اړوندو ادارو ټول څخه مو استعلامونه وکړل. بالاخره د وزارت مقام د خوا څخه یو لوړپوړی هیئت د دې موضوع دپاره وټاکل سو. هغه هیئت هم تحلیل او بررسي وکړله. د هیئت په بررسي او څېړنه کې هم دا ثابته شوله چې دا موټر د محمد داود شخصي موټر دی. نو بالاخره نن ورځ ورته سپارو، دغه د موټر مالک دی او دغه موټر دی، نن ورته سپارو. دغه راز ښاغلي حماد پر خلکو غږ وکړ چې دوی کولی شي خپل شکایتونه په آزادانه ډول د حل په موخه تر دوی ورسوي. موږ دا غوښتنه کوو د خپل شریف ولس څخه چې هر څوک دغسې مشکل ولري، یا د یوې ادارې څخه یا د بعضې نظامي اشخاصو څخه شکایت ولري، یو ستونزه یې ورته زموږ ادارې ته دې مراجعه وکړي. انشاءالله د دوی مشکل به په ډېر ژر وخت کې او ډېر ژر به رسیدګي ورته کېږي او ډېر ژر به انشاءالله مشکل حل کېږي. دغه راز د یاد موټر اصلي مالک محمد داود د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اورېدلو برخې له مسؤلینو خوښي ښیي او د پیښې جریان داسې بیانوي. وقتی که جمهوریت سقوط کرد، امارت اسلامی پیروز شد، موتر ما در میدان استاد بود، شرکت والا اعلام کرد خودش رفت. بعد از او مجاهدین موتر از میدان کشید، پیششان بود. باز ما آمدیم در کمیسیون سهم شکایت عریضه کردیم، یا تعقیب کردن موتر حاضر ساختن در وزارت. بعد از بررسی موتر ثابت ساختن که شخصی است دیگه، حال برای ما تسلیمش کردن. ما از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم، خصوصا از رئیس صاحب که بسیار کتم همکاری کردن. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم دا ډول قضیې د دې ریاست مسؤلینو حل کړي او هیوادوال کولی شي په پوره ډاډ خپل شکایتونه د حل په موخه تر یاد وزارت د شکایتونو اورېدلو ریاست پورې ورسوي. زړه درکوم هرې غوښتنې ته ځواب درکوم، د بشریت او ژوندانه ټوله حساب درکوم. په تبلیغاتو دوکه نشي زما ګرانو لسا، حق د تعلیم او د قلم او د کتاب درکوم.